دا زده کوونکي چې د کابل په خصوصي ښوونځي کې درس وایي نن په دې موخه راټول شوي چې له انټرنیټ او نورې پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د خوندي ګټې اخیستنې پر لارو چارو خبرې وکړي. 15 کلن آریان په وم ټولګي کې دی چې له انټرنیټ سره پوره بلد دی. دی وایي له انټرنیټ څخه یوازې د درسونو په زده کړه کې کار اخلي. زه د انټرنیټ د لپټاپ په طریقه ګټه اخلم او انټرنیټ فقط زه د مکتب په مسایلو کې استفاده کوم، نور د فیسبوک د شان زه شخصا نه استفاده کوم. ابوبکر له خپل پلار سره راغلی. دی وایي یوازې انټرنیټ کاروي او تر اوسه یې د فیسبوک یا کومې بلې ټولنیزې شبکې د لرلو فکر نه دی کړی. زه د انټرنیټ نه د خپل زده کړو لپاره استفاده کوم. زیاتر وخت چې کله د کورنۍ دنده ورکول کېږي نور هغې په باره کې دومره معلومات چې نه لرم هغه به انټرنیټ کې زه دغه کم سرچ کوم. د ابوبکر پلار مشتاق رحیم وایي چې د انټرنیټ نړۍ پراخه ده خو داسې ډېر شیان لري چې د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د دوی تمرکز او فکر اوس لپاره باید د دوی هغه علمي زیرمو باندې وشي کوم چې دوی سره ګټه کوي. دوی باید ریاضي زده کړي، دوی باید جغرافیه باندې پوه شي، دوی باید ژبې زده کړي. د ټکنیشن کمپنۍ مسؤلین وایي دوی د یوې سروې له مخې دا معلومه کړې چې دا مهال په افغانستان کې له هرو 5 کمپیوټرونو څخه 3 خوندي نه دي. د دغه کمپنۍ یو غړی ضیاء الله مومند وایي له دا ډول پروګرامونو څخه یې موخه دا ده چې کورنۍ باید په انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کې د ماشومانو مدیریت او کنټرول ولري. نن موږ کورنۍ ته وایو چې تاسو څنګه کولی شئ اول خپله په انټرنیټ کې صف اوسئ، یعنې ډېر مسؤل اوسئ، او بیا تاسو څنګه کولی چې خپل اطفالو ته دا وښیئ چې تاسو څه رقم له انټرنیټ نه په ښه توګه ګټه اخلئ او کوم نوع معلومات تاسو باید په انټرنیټ کې فرض مثال سرچ کړئ او کوم موخو لپاره تاسو باید انټرنیټ استفاده کوئ. فرض مثال هغه کوم شیان چې باید والدین هغه اطفالو ته ووایي چې تاسو دا شیان مه ګورئ. فرض مثال لکه په یوټیوب کې چې نن سبا موږ تاسو ګورو هر قسم ویډیوګانې نشریږي چې هغه داسې ویډیوګانې دي چې حتی که یو طفل هغه وګوري نو کیدای شي د شپې په خوب کې وډارسي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې 18 میلیونه وګړي د انټرنیټ اسانتیاو ته لاسرسی لري چې څه باندې 6 میلیونه انټرنیټ کاروي. د پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې دا ماهرین د دې لپاره راټول شوي دي چې د ماشومانو او نوځوانانو لپاره هغه لارې چارې عمومي چې د انټرنیټ او نورو ټکنالوژیو د کارولو پر مهال ورته زیان ونه رسیږي. لیما نیازی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.